سلامونه پخیرونه ګډ مارننګ سحر مو پخیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزې کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل اپیسوډ سره تاسو مونږ ګورئ بالکل نیغ په نیغه د هم پښتو ونه لیدونکو په پاکستان کې د سیلابونه د لړۍ چې کومه روانه ده کومه تباهي چې شوې ده په هغې باندې چې څونه خبرې وشي دومره کمې دي باید هره ورځ موږ دا خبره یاد کړو د هغې وجه دا ده چې مونږ ته یعنی پاکستان ته ډیر زیات د هیلپ او د مرستو ضرورت دی ځکه چې دومره لویې سطح باندې بربادي شوې ده بیا په هغه بربادي خو شوې ده بیا هغه خلکو ته وررسېدل ډېره زیاته ګرانه خبره ده که نه لکه پلونه مات شوي دي سړکونه مات شوي دي د سیلاب اوبه ډېرې زیاتې داسې پرتې دي چې ګاډي د خپو پیدل لاره نشته دی نو مونږ هره ورځ پروګرام کې یو خو د دې حوالې سره خبره کوو چې خلک باید اویر اوسېږي خلکو نه دا هیر نشي چیرې ما خیال دی چې فلاني ځینې دونه امداد وشي او فلاني ځینو دا مسله حل شوه مونږ پریکټیکلی زمونږ د پخیر پښتونخوا ټیم هم چې کوم نوښار او 400 دی مونږ هلته تللي یو مونږ تاسو ته پروګرامز جوړ کړي دي او دغه پروګرامونه بیلې بیلې برخې دي که نه چې تاسو به اورېدلي چې هلته کې کوم کیمپونه لګېدلي وو هغه ځینې خلک لاړه واپس کورونو ته خو کله چې هغې کورونو ته لاړه نو د هغې په کورونو کې څونه څه بچ دي او څونه څه چې دي هغې د لاسه ورکړي هغه ستاسو په وړاندې به راځي په دې پروګرام کې د هغه ځای چې کوم چارواکي دي کوم چې د ګورنمنټ کوم چې افیشلز دي هغې سره موږ باقاعده خبرې کړي د پالیټیشن سره موږ خبرې کړي چې هغې سره لږ لوکل همغلته کې چې کوم خلک دي دغه ځکه چې موږ غواړو د کیمرې د لارې چې څونه زیات نه زیات انفارمیشن خلک راشي او یقین وکړي موږ چې کله سټوډیو کې دلته ناستو خبرې کوو دا یو بیل تصویر دی خو اکچوال تصویر چې کوم دی هغه ګراوند باندې چې کله تاسو هلته لاړ شئ نو تاسو ته پته لګي چې خلک څونه متاثره شوي او څومره د جاني او د مالي نقصان سره سره چې کومې بیماریانې سره هغې هلته مخ دي کومې مسلې هلته روانې دي لکه پرون کلنر راغلی الفا براوچالي چې زموږ کوم اکټر دی که نه قاسم چې راغلی نو هغې هم دا خبره وکړله چې یاره موږ میډیکل کیمپس لګو څونه زیات ولګي دومره کم د دوایانو ډېر زیات ضرورت دی لکه یو مسله نه ده سیلاب داسې نه دی چې راغو یو کور یې ړنګ کو یا یو پټي چې دی ځان سره جوړ یو سړک یې یو برج یې هغه ډېرې زیاتې مسلې ځان سره لري چې هغه سره ډیل کول دي هغه فیس کول دي هغه ټیک کول دي او ټولو په یو ځای باندې دې دپاره کار کوو میډیا به خپل رول لوبوي تاسو به خپل رول لوبوئ ستاسو نه مقصد زما دا دی چې انسان د خپل وس مطابق مرسته وکړي او که نور څه نه د سوشل میډیا اکاونټ د هر چا چې تاسو چېرته کې هم داسې پوسټ کوئ چې هغه د خلکو د اویرنس دپاره تاسو هغه شیر کړئ دومره یې کولی شو جی نو لیدونکو اوس راځم چونکې تاسو ته پته ده پرون چې کوم دی شپږم سپټمبر سوري نو هغې ولې سره تاسو معلومات او پروګرام وکړه نن چې کوم دی 1 سپټمبر دی یوم فضایه په توګه باندې چې کوم دی 1 سپټمبر لمانځل کیږي ځکه چې په 1965 جنګ کې چې هندوستان ته ماتې ورکړه نو دا ورځ پاک فضاییه چې کوم دی هغه شهیدانو خپلو شهیدانو ته چې هغوی په دغه جنګ کې چې دی خپل ژوند د لاسه ورکړی د هغوی د ستاینې دپاره چې کوم دی د هغې دپاره دا لمانځل کیږي او دغه ورځ چې کوم ده دا هر کال لمانځل کیږي او په دې باندې ایرفورس چې کوم شوز لکه تاسو به کتلي جازونه چې کوم دي ځي او یو خو داسې جاز موږ خو هغه جاز کې ناست یو خو دې جازونه چې دی رقم دغه کوي حرکتونه کوي لکه لاندې راځي بره ځي او څنګه او دا ټول هغې ښیي چې لکه د پاکستان ایرفورس چې کوم دی هغه څومره چمتو دی څومره تکړه دی دشمن ته د جواب ورکول دپاره او دغه ورځ لمانځلو چې دی څنګه چې مخکې ما ویلې مقصد دغه دی چې خپل د ایرفورس هغه شهیدان ده چې هغوی په 1965 کې خپل قیمتي ژوند د لاسه ورکړی و هغوی ته چې دی سلام وړاندې کول دي د هغوی د شهادت ستاینه کول دي د هغوی د قربانۍ ستاینه کول دي ښه لیدونکو زه غواړم چې دې پروګرام کې تاسو موږ ته کال وکړئ زه به ستاسو د کال انتظار کوم زموږ نمبر دی 051 26248885 یعنی 051 26 248885 او که تاسو غواړئ چې موږ ته واتساپ میسج وکړئ جناب نو هغې دپاره زموږ نمبر دی 0092 308077778880 یعنی 009 3080 دا زموږ واتساپ نمبر دی تاسو موږ ته واتساپ میسج کولی شئ لایف کال کولی شئ خو دا وخت په خیر پښتونخوا کې ورکوډه شانتې دمه علم د مینو وروسته به راځو بیا به د میلمنو دا لړۍ شروع کوو دمه
जी वेलकम बैक टू पखेर पख्तूनख्वा لیدونکو ستړي مشي یو ځلې بیا پخیر پختونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو میله پروګرام کې ناست دی ځکه چې څنګه د پروګرام په دې انټرو کې ما تاسو ته وویله چې د سیلابونو وجې نه دومره تبایانې شوي او هر اړخ ته شوي دي که نه چې هغه را کنټرول کول په هغې باندې کار کول زموږ د ټولو کار دی چې هر یو کس خپل خپل رول ولوي څنګه چې ما وایي چې یو خو دا سیلاب راغی د هغې ځمکې د هغې کاروبار هغه یې ځان سره یوړو یا هغه متاثره که یا د کنیکټیویټي چې کومه ده د یو سیمې د بلې سیمې سره د پلونو یا د سړکونو د منځه تلو د وجې نه چې کوم دی هغه پرابلمز خو دي خو د هغې سره سره د صحت کومه خبره چې ده یعنی صحي امداد چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی چې هغه خلکو پورې ورسیږي ډېرې زیاتې بیماریانې دي په هغې باندې تقریبا هره ورځ موږ خبره کوو کله موږ ډاکټر موږ سره ناست وي کله نور میلمانه موږ سره ناست وي موږ هغې سره خبره کوو چې بھئی اوس سیلاب ځپلو خلکو چې کوم دی تعداد د مړینې نور هم سیوا کېږي د سیلاب د وجې نه خو د سیلاب د وجې نه چې کومې وباګانې کومې بیماریانې پیدا شوي د هغې وجې نه په دې کې چې ما سره نن کوم پروګرام کې میلمانه سي هغې سره موږ خبرې کوو په خپله هم ډاکټر دی جي هغې د ینګ ډاکټر اسوسییشن چیرمین هم دي د KP ما سره ډاکټر شمس وزیر ناست دي جي ډاکټر صاحب ستړي مشئ مهرباني تاسو ته خپل پروګرام ته انوایټ کړم مهرباني تhank you ستاسو چینل ستاسو مننه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې اکه کوویډ وي اکه زلزله وي اکه سیلاب وي نو همیشه ډاکټرانو خپل رول لوبولی دی موږ په دې سیلاب کې هم وکتل که نه چې فري اف کاسټ چې کوم دي زموږ ډاکټرز چې دي هر یو ځای کې هغې ځي هغې فري کیمپ لګولی دي چیک اپ دپاره ځي که نه نو دغه حوالې سره زه غواړم چې ستاسو نه واورم چې ستاسو سره کوم انفارمیشن دی تاسو کوم علاقو ته ځان رسولی چونکې تاسو سره KP چې کوم دی هغه دی او KP هم ډېره زیاته متاثره ده که هغه دیر دی که هغه سوات دی که وزیرستان دی صحیح ده که چارسده ده که نوخار دی که دغه سیمې دي یا کوړه خټک دا ټول نو لږ تاسو موږ سره خپل انفارمیشن شیر بالکل ټول نول خو زه خپل زما چې کوم اسوسییشن دی ینګ ډاکټر اسوسییشن KPK هسې کې ټول پاکستان کې خو موږ د KPK چې کوم چیپټر دی هغې ریپرزنټیشن کوو زه په خپله د هغې چې کوم سوشل ویلفیر وینګ دی هغې چیرمین یم ټول KPK نو زما سره بیا هر ډسټرکټ کې خپل دغه دي سیکریټریز دي دا چې څومره تاسو دغه افات یاد کړو که هغه تاسو کوویډ یاد کړو یا مخکې سیلاب راغلی یا زلزلې راغلی یا ایون دهشتګردي چې روانه هغې کې چې کومې دماکې کې دي نو دې کې د ینګ ډاکټرز ډېر قربانیانې دي اوس چې کومه دغه روانه ده سیلاب والا نو دا تاسو څنګه ووي د چترال نه والا تر جیخانه پورې علاقې افیکټډ دي او په دې کې زیات چې کم زیات افیکټډ نو هغه 7-8 اضلاع دي کې ټول نه زیات افیکټډ چې دی نو سوات دی بیا نوخار دی او چرسده ده ډیخان دی ټانک دی چترال هم دی کوهستان دی دا اضلاع لږ زیات دغه دي چې څنګه موږ ته 27 اګست 28 اګست باندې دغه میلاو شو چې دا سیلابي ریله را روانه ده نو زه په خپله نوخار ته رالم هغه شپه ما نوخار کې خپل ملګرو سره موږ سیسټم کړی و چې که داسې زموږ ضرورت راته ایمرجنسي نو موږ به د خلکو مدد کوو نو هغه 28 اګست نه زموږ اپریشن سټارټ شو ټول نول نوخار کې سوات کې سټارټ شو او په هغه دغه کې زموږ 30 ټیمز چې نو موږ ډیفرنٹ علاقو ته ولېږل چې خلکو ته میډیکل ریلیف پرووایډ کړي نو تر اوسه پورې موږ تقریبا 135 کیمپونه لګولي دي ټول KPK کې او 40,000 نه زیات موږ مریضان کتلي دي او 400 نه زیات ډاکټر زموږ په دې کې حصه اخیستې ده او دې کې تقریبا موږ چې کوم میډیسن ورکړي دي نو هغه 80 لاک نه زیات دي موږ ته چا ډونیشن کړي دي خپل ډاکټرانو زیات کړي دي یا ځینې داسې خلک دي چې هغه وایي چې زموږ نوم مه وایي خو موږ پیسې درکوو یا میډیسن موږ ته ډونیټ کړي خو زیاتره موږ خپل ډاکټرز ډونیشن کړي دي نو دغه موږ سروسز ورکړي دي او موږ اوس هم ورکوو که تاسو وګورئ زموږ په سوشل پیج باندې سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې دغه شته چترال ته ما 5 ډیز مخکې یو کیمپ لګولی دی هغه کې 20 ډاکټر او تقریبا 19 لاک ما میډیسن هغو ته ورکړو او هغه موږ به اپر چترال ته ولګو هغه کې چې کومه بونی علاقه ده بریپ علاقه ده بل چې دی داسې نورې 4-5 علاقې دي پای کې کیمپس ولګول او لوړ چترال کې موږ هغه کیمپ کې دي هغو سره زموږ رابطه هم کټ شوی ولې چې هغه هلته سیګنل کار نه کوي نو ما پرون کنټیکټ وشو هغه 23 مریضان هغو کتلي دي او هغو ته میډیسن هم ورکړي دي دا کشان هر ځای کې زموږ اوس هم کیمپس روان دي نن هم زموږ 8-10 کیمپ دي مختلف ځایونو کې نو موږ دا سروسز ورکوو او دا موږ خپل ډاکټران هم ورکوو میډیسن خپله ورکوو او چې کوم امبولینس دی هغه هم خپله پیسو باندې ارینج کوو
نو فلحال هم دا روان یو ایمرجنسي ریلیف کې خو لانګ ټرم کې به موږ ته ضرورت وي چې که موږ ته چا ډونیشن وکړو میډیسن ډونیټ کړو امبولینس چا ډونیټ کړو نو هغه به موږ ته ډېره فایده راکړي ډاکټرز به خیر موږ خپله پرووایډ کوو ولې چې دا خبره خو به روانه وي 3 میاشتې 4 میاشتې لا زیاته ځکه چې زموږ د 2010 چې کوم سیلاب و موږ هغه کتلي چې د هغې اثرات تر میاشتو پورې کلونو کال پکې لګېدل چې د څیزونه لږ نارملایز کېږي او نارمل طرف ته حالات ځي نو هغې کې ټایم خو به لګي دا راته وایي چې چونکې استاد زه صرف 400 او مردان طرف ته تللی یم که تاسو راته دا ووایي چې چونکې تاسو ټیمز چې دي تللي دي ظاهره خبره ډاکټرز تللي دي نو تاسو سره به زیاته انفارمیشن تاسو به زیاته ښه پته وي که تاسو دا راته ووایي چې زیاتره زموږ KP کې چې کوم د سیلاب متاثرین دي دغه کې کومې بیماري زیاته ده بالکل بیماریانې دوه دغه کې دي چې څنګه سټارټ کې سیلاب رالو نو په هغې کې چې کوم زیاته بیماري وه نو هغه چې کوم الټۍ دستونه خېټه خرابه هغه ډېره زیاته وه او اینه بعد چې کوم د خارش والا بیماریان دي سکیبیز خاص کر هغه ډېر زیات رالو زنانو کې یو بیماري ده موږ ورته UTI یورینري ټریکټ انفیکشن هغه ډېر زیات ده هغې وجه دا چې یو خو هایجین ټیک نه دی ماشوم کم دي یا چې کوم ځای کې متاثرین دي سکول کې دلته ماشوم کم دي او تاسو ته پته زنانه خو زموږ پښتون معاشرې کې هسې هم هغه امپورټنس نه میلاوي چې کم پکار دي او ماشومان هم دا دغه دی او ماشومانو کې لږ د سینې بیماري هم زیاته ده یو بل شیز دی اکثر د میډیا کې خلک نه ډسکس کوي هغه دی سنیک بایټ چې مار څوک چې چلی دي د سیلاب ځان سره مار هم راوړي د ماو نو ځنګلونه دونه غټ غټ ونه ماران هم راوړي بالکل خاص او دا خو موسم وکنه د پشکال بس دغه پشکال ورځو کې ماران ډېرې خجي بالکل نو هغه تاسو دی خان کې یا ټانګ کې نو هغه علاقې لږ ګرمې دي نو هغې کې موږ ته کیسونه راغلي 30-40 چې هغې کې مار والا دغه هم شته خو په کې شکر دی داسې خطرناک نه 3-4 پکې داسې چې موږ داخل کړو نور چې ونه کور ته ولېږل نو دغه فلحال دغه دی اوس په نوخار کې او چرسده کې پرون ما ته چې کوم ریپورټس دي نوخار کې 200 د ډینګي کیسونه موږ ته راغلي دي 200 ډینګي چې کوم مرض دی هغې کیسونه راغلي زه نوخار تللی وم هغې هم دا خبره کوله چې د ډینګي نوخار چرسده کې دی کې اوس ډینګي هم سټارټ شوی ملیریا هم سره سټارټ ده ځکه سر هلته موقع ته اوبه ولاړې دي او هغوی بیا دا خواست کوي چې لکه خوراک خو موږ ته رارسېږي خو زموږ کورونه او موږ چې کوم بهر راتګ دی دا ټول اوبو نه ډک دي نو دغه هلته کې خو د ډینګي او ماشي او بل د خارخ بیماري چې زره خبره هغه اوبو کې هغوی مومنټ کوي ولامبي دوی ولګي خو چې بیا هغه اوبو کراس کوي او ځي نو هغه زره خبره چې هغه دوباره هغې ته هغه پرابلم شروع کېږي ښه د زنانو باره کې تاسو خبرو که زه به خامخا فوکس کوم هغې باندې چې دې کې به ډېرې زیاتې چې کوم دی پریګننټ ښځې هم ولې د هغې دپاره ګایني کیمپس تاسو سره ګایني ډاکټر رول په دغه کې بالکل داسې ده چې زموږ څومره ټیمز یا چې کوم ځای ته ځي نو زموږ کوشش دا وي چې موږ 50% ډاکټر چې دی هغه زنانه ډاکټري لیډي ډاکټري او 50% موږ سره میلي نو موږ کوشش کړی دی ځینې ځایونو کې پاسبل نه وي خو بهرحال بیا موږ هغې ځای کې بیا هم کوشش کړی دی نو هر کیمپ کې زموږ زنانه ډاکټر خامخا موجوده وي هغه د ګایني چې کوم ایشوز دي یا نورې زنانه نورې مسلې هغه هم هغې کې انشاءالله خپله دغه کوي خدمات ورکوي هغه هم ولنټیر ورکوي هغه هم څه دغه نشته فزیکل هیلث کنه چې هغه موږ دوايانې ورکو او هغې باندې موږ زیات فوکس دی خو منټلی هم ډېر خلک دې سره افیکټ کېږي ډېر زیات کنه چې لکه دا د اوبو خپل یو یره ده د هغې یو خوف دی او بیا هغه ظاهره خبره ده چې کور جوړول کا وړوکی دی کار څنګه د ډاکټر صاحب دی باندې د انسان یو ژوند ولګي هغې په جوړولو باندې او بیا د سترګو په رب کې هغه هر څه اوبه یوسي که نه نو منټلی هم ډېر خلک افیکټ شوي دي لکه منټل هیلث حوالې سره ځکه چې عرضي کې یو کمپ هم راغلی چې موږ سره سایکالوجست سایکیاټرسټ دا هم وي نو آیا تاسو په کیمپونو کې هم وي بالکل زموږ هر ټیم کې زموږ سره یو سایکیاټرسټ چې کوم ډاکټري پراپر FCPS موږ سره ډاکټري سپیشلیست او زموږ سره بل یو سایکالوجست اکثر هغه فیمیلی مطلب کاونسلینګ دپاره او زنانه دغه دپاره که نه نو زموږ سره دا ټیم کې خامخا ولې تاسو څنګه خبره وکړه چې چا کور وران شي د چا مالي نقصان هم وشي نو هغه ظاهره خبره ده منټلي هغه دې ته خفه وي چې زه به کور بیا څنګه آبادوم او کور کې دغه نشته او که حکومت ورکوي یا زموږ په شان ارګنایزیشن څه پرووایډ کوي خو هغه شان خو نه چې کوم خپل دغه نو دا خبره ریپورټس بالکل دغه دي چې هلته سایکیټریک مسلې زیاته دي او موږ د دې خیال ساتلی دی میډیسن هم زموږ سره ښه پوره او ډاکټر هم زموږ سره هر ټیم کې یو سایکیټري ولا ډاکټري ښه زه چې کوم میډیکل کیمپ ته لاړم
نو هلته د سکین سره حوالي مریضان هم خو زموږ د پښتنو کې یو خبره دا هم ده چې کله ته پته ولګي چې دلته کې یو میډیکل کیمپ لګېدلی او ډاکټرز راغلي نو هغې بیا د زړه بیمار هم هلته را روانې چې چا ګردې بیماري هم روانې د شوګر بیمار هم را روانې چونکې کیمپ خو د دې دپاره لګېدلی چې دې سیلاب د وجې نه چې کوم پرابلم دی چې هغه خلک چې کوم دی فرست پریورټي باندې وګوري دا څیزونه څنګه ډیل کوئ ځکه چې هغې راشي نو هغې سره خو د زړه دوی وینه لکه ما سره یو مورکۍ میلاو شو نو هغې وی چې نه ما زړه چې کوم دی دا مسله ده ما چې دی نو ماته دوایانې نو دوایانې خو به تاسو ظاهره خبره ده چې څنګه تاسو سره ریپورټ راځي چې په دې ځای کې ډینګي دی یا ملیریا دی یا ټایفاید دی یا چې کوم دی ډایریا ده نو د هغې حوالې سره میډیسن او څیزونه به تاسو لګې نو بیا هغې چې تاسو نه ډیمانډ کوي هغه څنګه ډیل کوئ بالکل څنګه چې د نور مریضان افیکټ دي لکه کم د بلډ پریشر مریض دی د شوګر مریض دی یا د ګردې یا زړه مریض دی هغه داسې افیکټ شوی دی چې هغه خو مطلب هغه کور دغه شي هغه نه دوايي کور کې پاتې شوی ده یا هغه خپل چې کوم د ډاکټر پرچي دی هغه کور کې پاتې دي نو هغه غریب ته هم ضرورت دی خو هغه داسې کم دي لکه په 100 کې 10 مریضان دي نو موږ د هغې هم خیال ساتو هغې ته موږ میډیسن پرووایډ کوو ځینې ځایونو کې ډیفیشنسي راشي ولې چې موږ کوشش دی چې موږ د نور بیماریانې کور کړو خو بیا هم موږ اخره کې دا خیال ساتلی دی چې موږ هغې ته ما پرون هم یو کس ماته ډونیټ کړو 60,000 ټیبلېټ و د بلډ پریشر والا نو هغه بیا ما ډیفرنٹ ټیمز ته ولېږل د بلډ پریشر ګولۍ صرف موږ چې د بلډ پریشر مریضانو شوګر مریضانو هم پکې ډیل کوو نو هغه هم داسې وي خو تاسو خبره چې نور خلک راشي افیکټډ نه خو دې کې مې چې کوم افیکټډ دی یا غریبانان شوګر والا یا ګولۍ کور کې پرېښي وي اوبو کې راغلي یا هغه نه پرچال ته پاتې نو موږ هغه هم ډیل کوو نو موږ سره میډیکل سپیشلیسټ هم د شوګر ډاکټر میډیکل سپیشلیسټ بیا هر څه ډیل کوي یا شوګر والا زړه والا ایون د زړه ډاکټران هم زموږ سره ډاکټر صاحب دا راته وایي چې داسې ډیلیوري کیسونه شوي دي چې کومې ښځې پریګننټ وي او هغې په کیمپ کې هغې ته د ضرورت نو هغسې کیسونه راغلي دي هغه تاسو ډیل کړي ستاسو ټیم دلته چې کوم دغه کې دی KP کې داسې کیس ریپورټ شوی نه دی پنجاب کې سودرن پنجاب کې یو کیس زموږ آی ډي چې هلته کوم ټیم دی هغو موږ ته ویلي وو چې هلته داسې شوي وو چې په کیمپ کې فیمیل ته مسله وشوه بیا هلته کې وفات شوه فیمیل پرې هغه څه ولې چې هغه نه نو بیا چې هغه موږ وکتو کیس بیا موږ داسې ارینجمنټ وکړو چې موږ ځان سره یو امبولینس ساتو داسې مسله راځي یا خو موږ فیلډ کې نشو کولی کیمپ کې نشو کولی نو بیا هغې سره موږ سره چې کوم نرس یا لیډي ډاکټر هغه ورسره کړو موږ هسپیټل ته ولېږو څه طریقې سره خو مسله دغه ده چې ځینې ځایونو کې چې کوم غټ هسپیټل دي روډ باندې اوبه روډ باندې پلونه د منځه تللي دي که نه کنیکټیویټي نشته کنیکټیویټي خاص کر لکه سوات کې چترال کې نو هلته موږ دا کوشش اوس کوو ګورنمنټ ته موږ دا اوس لکه زه مونډا ډیم طرف ته لاړم کوم چې د کنیکټ کوي د دغه سره د 400 د ترناو سره دې طرف ته آی تھنک که زه غلطېږم نه دغه ایریا به ورته وایي چونکې ډېره فیملییر نه یم که غلطېږم نه معافي غواړم خو هغه پل چې کوم مات شوی دی نو خلک ډسکنیکټ شوي دي نو مخکې خو پل نو اوس هغې په کښتیو باندې اوړي راوړي که نه نو ستاسو خبره ده که داسې ایمرجنسي کېږي نو بیا به هغې دپاره ګران چې هغه هغلته کې خلک راوړي دي سې ته که نه هغه کنیکټیویټي د بریجز او د سړکونو د وجې نه چې کوم ده د منځه تللی ده بالکل د دې کې زه یو ایډیشن کوم سوات کې زموږ یو ټیم تللی دی ډسټرکټ ایډمنسټریشن هیلپ سره هغو ته هلیکاپټر ارینج شوی و نو کالام وتروډ ته تللی و هلته کې روډ بالکل نشته وتروډ مخکې یو ځای دی کالام نه نو هغې ته زموږ ټیم تللی و هغې کې لیډي ډاکټر هم و نو هغه تقریبا 20 ډاکټرز او 5 ورځو هغه کیمپ لګولی و هغه خوراک هم ځان سره وړی و نو که داسې حکومت موږ ته څه ارینجمنټ وکړي چې هغه هلیکاپټر لکه چترال کې موږ جیپانو کې لاړو خو لکه ځینې علاقې اوس هم د هغې چې هلیکاپټر ضرورت دی کوهستان کې داسې علاقې چې موږ ته خو میسج راځي خلک ریکویسټ کوي چې دلته تاسو کیمپ لګوئ نو که دغه هلیکاپټر چېرته داسې ارینجمنټ کېږي او بیا داسې کیسونه خاص کړ لکه تاسو څنګه ووایئ چې لیډي مسله هغې ته ګایني مسله نو هغه موږ ځینې ځای کې کشتي استعمال کړو ځینې ځای کې هلیکاپټر استعمال کړو نو بیا به انشاءالله چې دغه چې کوم مسله راځي دا به لکه یو کس زندګي خلک اوس تاسو دا وایي چې لکه تاسو داسې ځایونو کې کیمپونه لا نه دي لګولي چې هلته ستاسو تګ ممکن نه دی هلته تګ صرف د هلیکاپټر د لارې ممکن نه دی نو ګورنمنټ پکار دی چې دې کې مرسته وکړي نو آیا ګورنمنټ ته تاسو داسې څه خلک څه هیلث منسټري چا سره ستاسو څه رابطه شوې ده بالکل ان ریکارډ زموږ هیلث سیکیورټي چیف سیکیورټي سره موږ هغه کړی دی اپلیکیشن لیکلی دی
هغې ته موږ خپل ریکویسټ کړی چې موږ ته تاسو لاجسټک پرووایډ کړي. لاجسټک هغه امبولینس شکل کې دی او که هغه کم ځای کې هلیکاپټر دی. لکه دوی ډسټرکټ ایډمنسټریشن سوات والا موږ شکرګزار یو چې هغه هلته کې موږ ته هلیکاپټر پرووایډ کړی او زموږ لوکل چپټر ته او زموږ ډاکټرز یې هلته وړي او هغې ځای نه ځینې مریضان هم راوړي وو. نو په هغې کې دغه شان که هر ځای کې دوی موږ ته صرف چترال او دې ځایونو کې دا مسله ده یو هلیکاپټر یو ځای کې استعمال شي بل ځای کې نور به میډیسن هم موږ ورکوو ډاکټرز به موږ ورکوو او انشاءالله چې کم نور داسې دغه دي لکه ایون موږ کوشش کوو چې خوراک هم موږ ارینج کړو هغې علاقې ته ځان ورسوو. خو دا هلیکاپټر خو موږ کولی نه شو نه زموږ ایسوسییشن هغه سپورټ کولی شي او حکومت به دا کار کوي. حکومت نه علاوه دا څوک کولی نه شي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې اوس څنګه تاسو خبر وکړه چې موږ ته مخکې د ډونیشن نور هم ضرورت دی که نه نو دا خلک چې کوم تاسو هیلپ ضرورت دی ورته یا داسې ډېر ډاکټرز به وي چې مې بي هغه تاسو سره کنیکټ نه وي غواړي چې تاسو سره کنیکټ شي داسې خلک چې هغوی غواړي چې تاسو سره تاسو ډونیشن درکړي د میډیسنز دپاره نو هغه دپاره څه طریقې کار دی تاسو څه پیج لرئ څه اکاونټ لرئ؟ بالکل زموږ یو آی ډي اے کے پی پیج د په هغې باندې زموږ چې کوم فاینانس سیکرټري دی ډاکټر اعجاز اقبال یوسفزی د هغه ایزي پیس اکاونټ هم دی زما نمبر هم پې شته د هغه نمبر هم پې شته او هلته کې اکاونټ نمبر هم دی. نو که څوک ډونیشن کول غواړي زموږ کوشش دی چې موږ ته څوک ډونیشن کړي چې میډیسن شکل کې وکړي یا څوک دوايانې یا امبولینس موږ ته راکړي څوک نو دا ښه بهرحال څوک بهر دي بهر ملکونو کې زموږ پښتانه دي یا نور پاکستان زموږ خلک دي دنیا هغه پیسې رالېږل غواړي نو هغې دپاره زموږ سوشل چې کوم آی ډي اے کے پی پیج دی په باندې اکاونټ نمبر شیر شوی دی ایزي پیس اکاونټ هم شیر شوی دی. زموږ چې کوم فاینانس سیکرټري دی زموږ ارګنایزیشن دی فاینانس سیکرټري دا شیزونه ډیل کوي نو بس هغه ته بیا زموږ ډونیشن راځي. ښه او دا راته وایي چې کوم ډاکټرز غواړي چې تاسو سره په دې کې شامل شي نو هغې هم هغې تھرو باندې هغه لاره ده چې هغې په تھرو باندې تاسو سره کانټیکټ وکړي؟ بالکل ډاکټرز لکه زموږ آی ډي اے کې پی چې کوم ممبرز دي الحمدلله مونږ تاسو ته مونږ 400 ډاکټرز دې کې ټول سپیشلیست ډاکټر ماشاءالله دا مونږ ډیفرنٹ ځایونو ته لګلي دي. خو که زموږ داسې ډاکټرز دي چې هغه مونږ سره اوس هم کنیکټ نه وي زموږ دغه سره نو هغه هم زموږ آی ډي اے کې پی پیج باندې دغه کولی شي. نرسز بالکل پیرامیډکس او نرسز که څوک موږ سره دا تاسو سره شته دی؟ موږ سره بالکل موږ سره نرس هم شته پیرامیډکس هغه هم شته هم والنټیرز دي او ته مو ریکویسټ وکړو خپل هاسپټل کې موږ سره راشي. خو که ان کیس داسې څوک موږ سره نور راځي نو موږ ته ضرورت دی خاص کر فیمیل نرسز که هغه راتلل غواړي نو هغه داسې علاقې لکه اوس ډي خان دی ټانک دی هغې کې موږ ته زیات ضرورت دی. نخار کې خو دوره یا چرسدی کې دوره نشته و اینی هاو فیمیل نرس موږ ته اوس زموږ ضرورت دی. میل نرس زموږ سره شته خو فیمیل نرسز موږ ته ضرورت وي. ښه دا راته وایي چې ماشومانو کومې بیماریانې تاسو ته مخکې راغلي دا خو موږ د ښځو حوالې سره خبرو کې د سړول ماشومانو ته زیاتره چې کوم بیماریانې شوي دي یا کېږي لګیا دی په دې سیلاب کې سیلاب نه پس هغه څه دي کوم کیسونه چې تاسو سره ریپورټ شوي دي؟ بالکل ماشومانو کې خېټه خرابه زیاته الټۍ شوې ده چې کوم هیزه ده بالکل موږ ورته ګیسټرونټرایټس وایو او ورسره د سکین سکیبس چې کومه بیماري ده خارش والا بیماری دا زیاته بل د سینې بیماری ماشومانو کې زیاته ټوخي والا بیماری زیاته ده. دا د څونه کال پورې ماشومانو ته ده دا د ټوخي یادو دا ټوخي والا زیات تر چې دا نو د 5 سال پورې زیاته ده ماشومانه والا یو میاشتنه والا 5 سال پورې کې زیاته ده او د نور بیماریانو په ټولو کې بیا یو شان دي او خو سټیل چې ټول نه زیاته ده نو دا چې هیزه ده دا زیاته ده او دویم نمبر باندې د خارش دی په دریم نمبر باندې د سینې دغه دی خو زیات چې لکه مطلب یو کال نه کم ماشومان دي هغې کې بیا سینې مسلې ټول نه زیاتې دي. صحیح ده. تھینک یو ډاکټر صاحب تاسو سره ډېرې د کار خبرې وشولې تاسو خپل کارونه همداسې جاري ساتئ. اینډ کې ظاهره خبره ما چې کوم کوېسچنز وو هغه خو ما وکړل که داسې څه خبره ما ته پوسټ نه کړې داسې اپیل تاسو د لیدونکو نه کول غواړئ نو پلیز زموږ کیمرو ده تاسو بس زما خو ټول پاکستان خلکو ته ټول پښتانو ته دا ریکویسټ دی چې که دوی په دې کار کې حصه اخیستل غواړي نو زموږ آی ډي اے کې پی سوشل ویلفیر وینګ ډاکټرز هم فری پرووایډ کوي موږ میډیسن خپل ارینج کوو څنګه چې ما خبره وکړه لانګ ټرم کې موږ ته ضرورت وي چې موږ دا کار کنټینیو وساتو نو که څوک ډونیشن کول غواړي هغه میډیسن شکل کې بل څه شکل کې وي امبولینس شکل کې وي او دوی په خپله راځي زموږ
که خپله راځي دوی دا کار کوي موږ ورته ډاکټر پرووایډ کوو زموږ په نوم استعمالي کړي او زموږ په ډاکټر استعمالي کړي نور چې دی دوی دا راځي دوی په نګراني کې موږ دا کار کوو نو که موږ ته خلک ډونیشن وکړي نو موږ به بیا دې قابل شو انشاءالله چې نیکسټ 5-6 منث پورې موږ د خپل کار جاري وساتو مهرباني تھینک یو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو کارونه او ستاسو د ټیم کارونه باید چې اپریسیټ شي خو اپریسیشن به موږ څه ورکوو خو الله ویني چې تاسو څنګه د خلکو په دې مشکل وخت کې مرسته کوي او هغوی چې د خدای نه پس چې کوم د انسان بیا اسرای د کوم بیمار نو هغه ډاکټر ته یې هغه شفا الله ستاسو په لاسونو کې ساتي مهرباني بس تاسو دعاګانې پکار دي عوامو دعاګانې کامیاب اوسئ خپل ټیم سره لیدونکو یو ورکو د شانتي بریک کلو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو ستړي مو شئ یو ځلې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو تېر هفته موږ سره حکیم صاحب ناست و هغې سره موږ د ځینې بیماریانو باره کې خبرې کړې وې خو اوس څنګه ستاسو نه مخکې چې کوم ډاکټر صاحب راغی هغې وي چې موږ میډیکل کیمپ لګوو او د هغې د خبرو نه موږ چې په خپل هم تللي نو موږ ته دا اندازه ډېره زیاته شوې ده چې هلته کومې بیماریانې دي د سکین بیماریانې ډېرې زیاتې دي ایزه چې کومه ده ډېره زیاته ده د هغې نه علاوه ټایفاید دا هم ډېر زیات شوی دی د خلکو چې کوم څنګه مخکې میلمه ناست وو ډاکټر صاحب هغوی چې د بي پي یا د شوګر دغه مسلې هم دي نو عموما موږ به داسې کوشش کوو چې موږ حکیم صاحب نه دا تپوس کوو چې دوایانې خو صحیح ده خو داسې ایمرجنسي حالات چې وي نو هغلته کې اکثره دوایانې کمې راځي که نه نو د دوانو د کمې راځي نو آیا په خپله انسان څه کولی شي د دې د حکیمي دوایانو د لارې چې هغوی څنګه خپل دا مرض کنټرول ساتلی شي یا هغه ټیک کولی شي دا هم ډېره زیات ځکه چې د هوم ریمیډیز چې کوم دي هغه هم داسې چې مخکې دا میډیسن نو هغې طریقې سره به خلکو خپل علاج کوو که نه نو زه غواړم چې دغه هم یو مرسته شي د لیدونکو سره که داسې تاسو څوک پیژنئ یا تاسو داسې ځای کې یې چې زموږ پروګرام ګورئ ولته میډیسن کمې د ځای خبر د لارې خرابې شوي بندونه مات شوي دي سړکونه مات دي پولې ماتې دي میډیسن نشي را رسېدی یا نو د هغې دپاره موږ د حکیم صاحب سره خبره کوو ما سره ناست دی ډېر محترم حکیم سبحان ستړي مو شي حکیم صاحب ورمشه میم د ټولو مخکې خو ډېره مهرباني چې تاسو زه دوباره خپل پروګرام ته راوغوښتم او بل تاسو به چې کوم تپوس وکړئ د بیمارو دپاره نو په دې کې دا چې د سیلاب سره یا د نورو مسلو د جم دکه بیماری چې راغلي دي نو په دې کې زیات نن سبا کې تاسو خلک ډینګي تبه او جی یا د ملیریا وغیره چې شو ډېره پرځ ته یو آسان دوه سیزونه خم د ملیریا د لپاره تم خم او د ډینګي د لپاره چې کچري چاته دا شوی نو مو او که احتیاطي تاسو نه مخکې ډاکټر صاحب ناست هغې دغه خبره کوله چې په نوښارو چارسده کې چې کوم دی ډېر زیات کیسونه د ډینګي هم راغلي دي که نه جی میم بالکل ښه د ملیریا د لپاره لکه تاسو چې دا وایي لکه دوايي خو چېرته لرې تللی شي یا داسې ځای چې لږ هغې په کور کې علاج وکړي مالګه چې کومه ده عامه مالګه چې کومه مونږ تاسو په کور کې په سالن کې شو په روټۍ کې شو دکه مالګه دا به راواخلي او دا به په طبخي باندې یا په کړۍ کې یا په سلوخي کې به دا لږه ریته کې ګرمه به کې ګرمه به کې چې دا کلر بدل شي که تاسو خیال کړئ په دې بازارونو کې دا وږي خرڅي یا دانې خرڅي نه والا د دې نه که چېرې مالګه راواغسته کور کې کېښوده دا تاسو سره د ملیریا دوايي کور کې پرته ده مطلب لکه هغه الریډي چې کوم دی نو هغه تیارې شوي هغه هغې پخه کړي یو لږ کلر تور شوي غونده کېږي تور شوي غوندې داسې پینک غوندې براون داسې کلر ته جوړ شي خو د مالګې خپل کلر نه سپین خپل نه نو بهرحال که چېرې په کور کې څوک جوړول غواړي دکه کورنۍ مالګه به راواخلي او خاص کر که چې دا ګیټ مالګه چې کوي دا ګټه چې کوي هغې وړه کړي او هغې کېښودل دغه به لاخي په طبخي باندې یا په کړۍ کې یا په سلوخي کې چې په کومه طریقې پاسې خو دا مالګه د یو 15 منټه دا داسې کې چې پخه کې چې دا کلر بدل شي دا تاسو سره د ملیریا دوايي تیاره شوه چې چاته ملیریا تبه او ملیریا تبه کې دا چې دا ساړه ډېر زیات بدل کېږي او د املا داسې کېږي لکه سړی و چې شاته ایسي لګېدلی ماته زخمي ده بالکل دغه مالګه به نیم ټي سپون د چای والا چمچ وړه چمچ چې کومه ده نیمه چمچ دغه مالګه به راواخلي یو ګیلاس اوبه به راواخلي په هغې کې به حل کړي دغه اوبه به په اور باندې کېږدي چې دا لږې ویشېږي یو جوش وخوري دوه جوش وخوري بیا دې راکوزي کړي چې لږې د څکلو قابل شي دا اوبه دې اوس کړي انشاءالله تعالی سهار دې اوس کړي او بیا د مازدیګر یا ماښام کې اوس کړي د دریم خوراک ضرورت به نه راځي
جی دا ازمایل شوی او زما لکه مطلب روټین کې ده او د ډینګي لپاره د ډینګي لپاره به داسې چلو کې چې ګیلو به تاسو پیژنئ نه ګیلو یو بوټی دی ګیلو یې ورته هم وایي په پښتو کې ورته ګیلو وایي دا کوهاټ کرک دغه سایډ دی کې ورته پروتې وایي پروتې څنګه شکل یې سر شکل له دې چې کوم دی داسې د پیپل غونډه کې یا د دل غونډه کې پاڼې لګېدلي او په دې کورونو کې په دې کلو کې خلک لګي په دې دیوالونو په دې بلو باندې داسې خورېږي دا داسې تر لرې پورې ځي دا ګیلو او بل کشمالو یس کشمالی یس څوک ورته ببرې وایي څوک ورته اردو کې تخم ریحان ورته هم وایي تلسی ورته هم وایي نیازبو ورته هم وایي کشمالو دا خلک کې خاپیري ولا هغې راځي سمیل ډېر مزدار بوی ډېر مزدار او جي د ډینګي دپاره چې کومه ډینګي یا کومه تبه په ایس باندې نښه کېږي په ایس باندې نه راکوزېږي دکره کشمالو دا پاڼه ولګوي شوی اوبو یې کاوه ته ولې ورکړې او که د ډینګي مریض وي او د هغه پلیټلیټس کم شوي او دا کمیږي ټرای دي دا څوک وکړي ټرای دی وکړي زه باقاعده ولې دې لیکل وکړم دا ما ازماو کړي دي یو لږ غونډه د ګیلو دوه درې پاڼې راواخلي که پاڼې رالي او که هغه ډانډې راخلي دومره غونډه کې یا دومره لکه دې کې که زیات هم شي دا هغه نشي چې څوک تپوس وکړي چې څومره ګرامه څومره وزن کې وزن ته ضرورت نشته هر څومره چې دغه ډانډې راواخلي یا پاڼې میلاو شولې او لکه د کشمالو یو څو پاڼې دغه والا ببرې یا کشمالو ریحان دا معمولي غونډه کې لږ وټه کې چې لږ داسې چکني غونډه کې جوړ شي په اوبو کې هم تک شان وخوټ کې چیرې ته جوړه کړي سحر یو کپ او ماښام یو کپ دې کې د نهارې د مړۍ څه پروګرام نشته که په نهارې اسکي که په مړه باندې اسکي ډېر څونه ټایم دپاره دې ویشئ څومره اوبو کې تقریبا لکه چې 2 کپ اوبه او په هغه کې دا سیزونه ویشولو او اوبه دومره لږې کمې شو چې 1 کپ پاتې شو مطلب لکه دومره پته انسان او که دا ترخي د هغې د ټیسټ دپاره پکې څه چیني څه شی بالکل میم هغې کې چیني میلاولی شي ګوړه میلاولی شي شهد ګبین پکې میلاولی شي او دا د ډینګي دپاره د ډینګي زه یم 3 ورځې د په اوس کې 3 ورځې او بیا د پلیټلیټس والا ټیسټ وکړي صحیح ده ملیریا دپاره هم تاسو ویله د هغه دپاره هم د ډینګي دپاره هم تاسو وویله صحیح ده دا تیر ځل هم تاسو خبره کړو خو زه غواړم چې دا زموږ ډیټیل کې خبرې وکړو هغه هم د ایزا او د هغې یو خدای چې خلک د اوبو ډېره زیاته مسله ده جی میم بالکل او که کوم تاسو منرل واټر خبره وکړئ نو په سیلاب ځپلو ځایونو ته به منرل واټر څومره ورسېږي خلک اخره مجبوره شي چې هغه مخکې هغه چې کوم د سیلاب اوبه دي هغه راوالي او هغې باندې ژوند مخې ته یوسي که نه نو هغې کې ځینې ډاکټر زموږ سره پروګرام کې راغلي دي موږ چې کله نه سیلاب راغلی نو زموږ فوکس هم دا دی چې هره ورځ اټلیسټ 1-2 سیګمنټ موږ د سیلاب سره ریلیټډ څه ناسې طریقې سره خامخا ساتو پروګرام کې نو ځینې ډاکټرز دا وایي چې دغه اوبه که تاسو راولي داسې ویه شوې نو هم بیا ده پاکې شي او تاسو یوز کولی شي خو اوس مسله دا ده چې د کومو خلکو ما وکتله برچخانې چې کوم دي کچن چې د منځه تللي دي هر څه لوانده دي اوبه دي نو اور په څه باندې بلوي که نه نو دغه ما خبره کوله چې دغه خلکو دپاره څه تاسو تجویز کوئ چې هغوی کوم څیزونه وخوري د هوم ریمیډیز یوز کړي چاته چې ډایریا شوې ده یا ایزه شوې ده هغه ورسره ټیک شي او دوی ته ایزه ونه شي که نه هغه وي که نه چې کووډ دپاره موږ امیونټي پاور که نه چې لکه موږ کله چې موږ ویکسینیشن وکړو هغه دې دپاره چې زموږ امیون سیستم دونه کنټرول شي چې کووډ یا دغه دیم که نه جراثیم هغه موږ دونه افیکټ نه کړي اثر ونه کړي یا افیکټ نه کړي دومره یا که وشي نو موږ دومره که موږ ته وم شي که نه لکه اوس کومو خلکو چې ویکسین کړی کوي ته کووډ هم شي نو هغه ته دونه نقصان نه رسي که نه جی ښه جی جی مملکت او د چې څنګه ما وی ګیلو زه وایم چې که څوک ښه کوي که نه چا کره خدای پاک ولې وس ورکړي چا کره ځمکې خودني نو یو ګمله دې واخلي کشمالو او ګیلو دا لازمي په کور کې وکړئ دا دوه هر چا دا زه د خلکو ته دا پیغام ورکوم چې دا وکړه ما خپل کور کې کریلی دي ما هلته کور کې چې کوم وروڼه خویندې دي هغې ته ما په کور کې وکړئ ګاونډیانو له ورکړئ دا چې کوم دي امیونټي پاور دپاره چې کوم سړی وي چې زما د یا انسان وي چې امیونټي زما بوسټ شي هغه د روزانه 2 پاڼې د ګیلو خوري که قهوه ته څښي او که دغه شان خوري نو هغې سره ډېر ښکل امیونټي بوسټر دی دا ګیلو چې کومه ده بل دا چې ایزه تاسو ته ما تیر پروګرام کې مې ویلي و چې که چېرې ایزه په چا باندې وشي نو هغې دې داسې کوي چې هغه ټایم دی نه دا بند دی ځکه چې هغه یو ورځ نیمه جی بالکل دا غره بیا بهترین څیز دا چې په اوبو کې د مالګه لیمبو دا دې استعمال کړي سر لیمبو نه نو بیا ځکه چې ما تاسو ته وایي که نه باغونه لاړه پټي لاړه دلته کې خو
ټماټر د هغې نه زیات ګران شو، پیاز د هغې نه زیات ګران شو، نو اوس که لیمو نه بیا څه وکړي؟ بیا لونګ دارچینی کور کوي، او لونګ به مې دالچینی به مې دارچینی په بالکل مسالو کې او جی یو 2 دانې د لونګ واچي، یو دومره غونډه کې دارچینی واچي او د هغې نه د قهوه جوړه کړي په دغه طریقې چې ما کومه طریقه وښوله. زبردست کار دا په دې هیزه کې کې ځکه چې هیزه کې رطوبات زیات شي، د دې مزاج خشک دی، خشک ګرم دا خشکي جوړه کړي، هغه رطوبات کنټرول کړي. ښه تاسو ویلي چې په کور کې یو خو تاسو چې د کشمالو بوټی چې کوم دی که ځمکې خو ټیک د کنینو په ګمله کې وکړی، بل چې کوم تاسو کوم زیات ګیلو چې کوم دی دا ګیلو زه په سوچ کوم چې دا ګیلو کم دا ما کتلی دا پلانټ خو ما تاسو ته تصویر وښیم په بریک کې صحیح ده. بریک یو کال دی جی عمر نواز کال لوبیا خبرې کوو. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انجینئر صاحب ان کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جی عمر نواز ہیلو. جی 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 عمر نواز بات کر رہا ہوں. جی عمر نواز خبره کوي تاسو आवाज ډیر سلو را روانه خو تاسو خبرو کې. هلو جی 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 आवाज आ रही है. تاسو आवाज راځي تاسو خپل خبرو کې. جی हेलो या ओके जी ओके नहीं अभी यहाँ पे दलता स्टूडियो की दी आवाज़ हम नाराज़ी का ना दा ऑडियो मसला था ना. हाँ उस दे खबर त राज़म च एलोवेरा च कम दा आगाज़ से द पारा खदा आया दा उस चिकन बीमारियां दी की से हेल्प कवली शी تاسو چې کور کیاري او کس باید وکړي نو زما ذهن کې داسې چې زه همیشه دایم چې الوویرا ځکه هغه سکین لپاره ویښتو دپاره ډېره ښه ده که نه. ځینې خلک وایي چې دا خوړل هم پکار دي. نو اوس چې کومې د بیماریانې دي د سیلاب ولې سره یا نور چې کوم بیماریانې لکه تاسو مخکې ډاکټر وایي چې ډېرو خلکو ته شوګر دی دا مسلې دي نو هغوی څنګه دا ډیل کولی شي د دې ولې سره د الوویرا سره؟ الوویرا چې کوم ده که نه هغه د خوراک په طور بالکل استعمالولی شي. دا ډېر ښکلې د ایمیون سیسټم چې کوم دا مضبوطوي، دا ایمیون پاور دا چې کوم دی دله طاقت ورکوي. هغه پاڼه چې څنګه داسې لکه کولاو کې په دغه باندې چاړو باندې لکه غونډه کې بس هغې نه راوځي خلک یې خوري. هغه جیل غونډه کې دی جیل وخوري یا ګرینډ کې مطلب بعضې سړی نه شي خوړلی هغې په ګرینډ کې ځان له پکې ذایقې لپاره څه نور څه میلاولی شي. او بل د دې یو بله فایده ته وښیم د ویښتو کې دا ډېر ښکلی کار کوي. ویښتو کې لکه دا جیل تاسو راواسه دغه پاڼه هم لرې کړلو او داسې لغونه کې دا نو که پر ویښتو کې ومږي سکالپ کې دا موږ ولګو جوړو کې تقریبا یو 10-15 منټ د هغې نه بعد بیا ویښته ووینځي. نو نارینه به لکه چې بیا داسې کوي چې لکه اکثر که ټوپۍ اچولې مونځ کوي که نه چې څنګه داسې روکولی ورشي ټوپۍ ته دومره سیلکي شي ویښتو چې ټوپۍ به وغورځېږي بیا. ښه دا د ویښتو د نرموالي دپاره ویښته ډېر ښکلي شي. او سکین دپاره هم دا صحیح ده. مطلب لکه اندروني طور دا خوړلی هم شي او بیروني طور دا لګولی هم شي او د دې جل نه پکار شي راواخلي لکه اکثر بازارونو کې په دې کې میلاوي که نه د هغې څه کیمیکلي فرش بوټي یو ګمله کې وړوکو د ګمله کې ولګي او بس هغې نه فرش راخلي که خوري نو خوړی هم شي او لګولی هم شي. دا راته وایي چې زموږ ډېرې ښځې چې کومې دي هغه حمیله هم دي ماشومان ته پی هم ورکوي او د سیلاب حوالې سره که تاسو موږ ته وایي چې هغې خپل خوراک کې داسې څه شامل کړي که کومې پریګننټ ښځې دي که نه چې د هغې ماشوم ضایع نه شي یا هغې هیلدي پاتې شي که نه نو داسې څه څیزونه دي چې هغه تاسو چې دی ریکمنډ کوئ چې باید هغې هغه وکړي نو هغې صحتمند پاتې شي هغې ماشوم به هم صحتمند پاتې شي یا کومې میندې چې پی ورکوي هغې دپاره؟ ویم داسې چل دی چې دا تاسو کوم تپوس کوم په دې کې چې کوم حمل والا زنانه دي دې د کوشش کوي چې ترش څیزونه چې کوم دي دا څیزونه دې لپاره ډېر ښه دي. دې سره مطلب دا حمل چې کوم اوس په ترش کې چې کوم هغې ته په اسانه میلاویږي هغه د استعمالي ترش څیزونه شو. دا څه مرسته کوي؟ دا د پریګننسي له مدد ورکوي مضبوطوي یې. په دې کې املی شو په دې کې اچار شو اچار هم ځای میلاویږي چې هېڅ نه میلاوي اچار سره روټۍ وخوري. لیمبو شو د لیمبو دا شربت شو او دا شان دا ترموز څیزونه کې ترش څیزونه چې کوم دي دا چې څومره مې استعمالولی شي دې سره دا حمل ته طاقت میلاوږي او بل تاسو ته وګورئ چې کوم ماشومان له پی ورکړي اکثر دا مسلې چې بعضې زنانې وایي چې د هغې پی نه پوره کېږي ماشوم نه مړېږي هغې لپاره اسان چې سپینه زیره دا کټوۍ کې چچي بالکل دغه زیره سفید نیمه چمچ
دا واړه چای والا یا پوره چمچ او 2 دانې شنه لاچي نیمه چمچ سپینه زیره او 2 دانه شنه لاچي شنه لاچي یا یو چمچ یو ټي سپون لګي دا د په یو کپ یا 2 کپ اوبو کې دا اوجه شي لکه څنګه چې مونږ هغه د کشمالو د هغې پاڼو هغه کاوه تیاروله په هغه طریقې دا د اوس کې او په بلکې پیسې پکې واچي شودې هغې کې د چای جوړې کړی دی نه مطلب چای جوړېږي خو د چای پته په ځای پکې سپینه زیره او شنه لاچي واچي دا د ویه شي او په دې کې د پی واچي یو کپ د سهار څکي یو کپ د ماښام څکي نو انشاءالله چې ماشوم به مړېږي او دې صحت به ورسره دې صحت به هم عمران جی موږ سره دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی عمران څه به ویل غواړئ زه جی حکیم صاحب نه دا تاسو کول غواړم حکیم صاحب تاسو ته تاسو کې आवाज درځي نن سبا زموږ په دې سیمه باندې دی انجینیر یو منټ جی عمران یو منټ انجینیر صاحب د आवाज لګ په سټوډیو کې تاسو ټیک کې چې حکیم صاحب هغه आवाज غواړي د کالر आवाज ډېر کم دی جی عمران تاسو خبر اوګه جی زما حکیم صاحب نه دا کوېشن دی چې نن سبا زموږ په ملک باندې یو سیلاب راغلی دی او سپیشلی خیبر پختونخوا پنجاب سند افیکټ کړی دی بلوچستان هم نو د دې کې چې کومې بیماریانې راوتی دي سپیشلی کوم دا په خلکو باندې خارښ لګي تبي دي او نو ډېرې بیماریانې د دې حوالې سره دا څه ټوټکه دی هغې ته وښایي هغه لو کاسټ کې وي او سره اویلیبل چې کوم شیزونه وي چې هغې کې هغې نه فایده والی دي ٹھیک ده تھینک یو عمران تھینک یو وای مچ موږ مغې باندې خبرې کوو حکیم صاحب مغې باره خبرې کوي خاص عمران یو ډېره خبر وکړه چې د سترګو بیماري ما شته دی که نه د اوبو سره خو د سترګې هم ورسره خرابېږي که نه ډېر خلکو ته هغه سترګې نښه سري شي او دغه شي که نه حکیم صاحب دې دپاره څه وکړو دا خو لا اوس هم دا راغلی ده خو دا خو به راځي الله د سترګو بیماري خو لا پاتې را دا خو چې هر کله د سیلاب د اوبه وچی شي جی او بیا د خاورې دوړې چې کومې بیا راوشتېږي هوا سره دې سره سترګې هم خرابېږي او بل الله دې نه کې الرجي ډېره زیاته دې سره بیا مسئله راځي الرجي به هم شروع کېږي الله پاک دې نه کې چې شروع شي ورکړه چې د دې دا خبرې دې سره تړلې دي دا دې سره تړلې دي سترګو را پیدا چل کې چې ارکه ګلاب د ګلاب ارک د ګلاب اوبو دا غي نه زبردست بل سیز نشته هغه د پسترګو کې شي او رانجو سورما ثواب هم دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم هم دی او د سترګو د ډېرو بیمارو علاج دی ها او خو هر ځای کې شته دی در کې ګلاب هم ارزانه دی دونه ګرانه نه دی او رانجو خو چې تقریبا هر کور کې موجود دی سترګې خو زموږ پښتانه ډېر تورئ جی بالکل نو دا او دین دې استعمال کوي دي دا ته وایي که نه چې اکثره ځینې څیزونه دي چې هغه د اوبو صفا کولو دپاره خلک یوز کوي که نه نو آیا حکیم هم داسې طریقه شته چې داسې ګولۍ داسې دوی چې هغه ته واچي هغه اوبه صفا کوي نه هغه کې موږ صرف داسې کوو چې دا ډسټل واټر په طریقه باندې موږ ارک چې کله جوړو ارک یا د ډسټل واټر جی نو هغه موږ په هغه طریقه باندې پروسس کوو چې هغه موږ یشو بیا هغه د لوګي په شکل کې راځي بیا هغه یخي باب شکل کې او هغه د باقي د سنې چې هغه سره البته خورای شو بلکې زما یو خبره راځي شو زموږ ماشاءالله زموږ خاندان چې کوم دي کنه اوس نو هغه زموږ ټول تقریبا اوس د حکمت ته ماته بل زموږ خور د ماته چې پروګرام ته لاړه د خارخ څخه خبره د کوله نو خورې چې کوم دي د خورې د وبنې پټکړی سپینه وې دا پکې چې دام ډیر زبردست هر کله په اوبو کې تاسو خورې واچوله یا شوه ما بالټي پروت د اوبو بالټي پروت د پاغې باندې سوګلام دي دا خورې لګه غونډه کراوه سفید پټکړی یا سرخ پټکړی وتی پټکړی و د سوګ د خورې وي اوبو کې لګه غونډه واچو یا شوړو ته ضرورت نشته مکس کول ته ضرورت په خپل مکس شي بګي او هر کله چې ول امبلو دا غنه بعد بیا دا غنه یو سو لوټي راواله پزان باندې لکه داسې چې هغه اخیره اوبه په بدن باندې هغه پاتې شي د الله په کوم سره چې کم جراثیمي دا انټي بایوټیک منزلار شي کنه دا د خارق ته خبره د مرګري موږ کنه نو ډیر زیات هم ډیر خلکو نه پټکړی خو تقریبا ارزانه هم دی ارزه کې مشته د زنګ پښتانه خورې یا پټکړی پیجنیم کنه نو دام ډیره خلک چې لکه تاسو لامبه نو تاسو بیا کول چې لکه پټکړی وبو کې واچوي هغه به لګ پزانو که تاسو ته خارق وي نو هم او اسمو چې تاسو بچ شي دا غینه دا یو ښه طریقه ده چې تاسو هغې نه پکې بچ پاتې شي ښه څه چې د ماشومانو حوالې سره کوم د څیزونه دي چې هغه تاسو چې مور پلار له پکار چې هغه هغې له ورکوي یا د هغې خیال ساتي ځکه چې ما خو تقریبا خپل ټول تپوسونه تاسو سره د ټاپک سره ریلیټډ وکړل دغه د ماشومانو حوالې سره که تاسو ایډ کول غواړئ میم دا انشاءالله چې مالا نن سبا چې کوم مریضان راځي په هغه کې زیاتر چې کوم ماشومان راځي یا مطلب داسې به چې لکه ټین ایجر چې کوم دي
هغه کې ماشومان هم دي او ماشومان هم دي د زیات تر هغې دا شکایت کوي چې په دې ځای باندې درد راځي په دې ځای باندې درد راځي په دې ځای باندې نو د دې دا کم نن سبا چې کوم ارټیفیشل خوراکونه دي دا پاپړ وغیره دا سیزونه دا بالکل په ماشومانو باندې بندول پکار دي ځکه چې خو دې سره تعلق لري او ګیسټریک السر جوړیږي ایچ پیلوري په 10-11 کالو کې ما کتلې چې پازیټیو راځي ایچ پیلوري د معدې یو مسله ده او هغه د زیاتره نو کوشش دی چې د بازار خوراکونه د پنه کې د ارټیفیشل نن سبا ټول ماشومان بهر خوراک کوي نو بس د دې وجه معدې مسلې زیاتې دي د معدې مسلې زیات دا سيزونه د دې په ځای د پکور کول چپس ول جوړ کړي د الوګانو چپس ماشومان لپاره خدي د سوجي الوا په مخ کې د خوځو په خوله ماشومان له وکړه هغه به ول وکړلو هغه د سوجي الوا مزیدار د ایچ پیلوریز چې د کوم لوی خلکو د پاره هغې ته به سوای ځکه چې هغه اکثرا د خیرنوایل نه پیدا کېږي لکه څنګه چې دا نورې بیماریانې په سیلاب کې نو دا خو ایچ پیلوري یا د معدې د تکلیف خو په سیلاب کې زیاتېدی شي په دې بیماریانو نه دې دپاره به تاسو اکثره خلکو دا ویلې چې د سلاد مه خورئ کچه سبزي مه خورئ هغې سره کېږي تاسو به څه دې باره کې ویل غواړئ چې د کومو څیزونو نه خیال وساتي چې ایچ پیلوري د چا زیاته نشي یا دا بیماري ورته ونه لګي یا که چاته دا هغه زیاته نشي او که چاته دا د هغې علاج بیا څه دی دا میم زیاتېږي هر کله چې په بدن کې خشکي سردي زیاته شي یا تیزابیت ایسیډیټي زیات شي دا هغې سره هم دا کېږي او زه په یو بل څیز دا خو تاسو را یاد کوم ګرین ټي قهوه شنه چای زمونږ پښتنو د دې نه یو آب حیات جوړ کړي دي اکثر چې څه مسلې شنه چای دې لپاره ښه ده شنه چای دې لپاره ښه ده شنه چای دا ګورې یو خبره به وکړم لکه زما په شان باډی والا کس که نه د هغه لپاره شنه چای نقصان ده شنه چای چې کوم ده ګرین ټي د ایچ پیلوریز چې د چا وي هغې دپاره هم دا نه رسوي اوکې دا خشکه ده انتهایي خشکه ده یو د قبض مریض له چې کوم انسان قبض شکایتي ورته د قبض شکایتي او یا هغه تیزابیت د اړې سوځي هغه له شنه چای نه راپکارو د دې پته لیمن ګراس صحیح د لیمن ګراس دی اوس کې یا د پکې لغونه کې سونف حکیم صاحب ګرین ټي چې کومه ده که نه هغه دوه قسمه دي یو خو زموږ د خلک یې ویه شي او سم یو بل شی ته جوړ کړي او هغه وڅکي یو دا ټي بیګ والا ده ټي بیګ چې کوم دی خو سم ټیک نه ده هغه ته ډیهایډریټ کېږي کیمیکلز یې صحیح ده خو ما خیال زموږ چې کومې پتې دي هغه که موږ یې شو نه څنګه چې د افغانیان جوړوي دمې کې وڅکي نو د هغې کلر تک کتلی بالکل تک زیړی او ډېر مزدار لایټ یې که نه ځکه چې ما یو ډاکټر نه تپوس کړو نو هغې ماته ویلي دا دومره فایدهمند ده که دا زموږ د ډاکټرانو وس دی نو موږ په دې باندې خپل لاسونه وینځل چې دا دومره دننه نه سړی کلین کوي دننه د هغې باډي چې کومه ده هغه کلین کوي که نه نو زه دا یم چې د هر یو څیز یو طریقه راکړه په طریقه باندې یوز شي اوس زه چې یم زما خو یادېږي نه چې کله نه زه ګرین ټي څکم او زه ګرین ټي په ترماسونو باندې څکم او شکر دی زما معده بالکل ټیک ده زما سکین هغې سره ټیک دی زه بالکل ښه یم که نه خو ما درته ووایي چې یې شومه نه ګرین ټي زه ګرین ټي ډېره معمولي واچوم چې هغه اوبو سره زیړې شي ترماس کې واچوم یعنې کې اوبه واچوم هغه زه دم کم او هغه زه بیا په ګنټو ګنټو څکم او زه بالکل ټیک یم ایون زما امي چې کوم دا په خیر زما نه مخکې نه شروع کړي نو دا ده چې زه دا یم چې کومه کلاوه پتې ده ټي بیګ زه همیشه اوایډ کوم او کلاوه پتې هم داسې نه تاسو پتیلې ته ور واچوئ لکه د تورې چې او یشوئ او یشوئ او هغې نه څه بل شی جوړ کړي زهر دې سم جوړ کړي ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ تاسو موږ د ایچ پیلوریز باره کې اخري زه تاسو نه تپوس کوم تاسو کومو خلکو ته نو هغې د شنه چې او نور داسې سري چې هغه اوایډ کړي شنه چې مطلب لکه جوړې دي خو له تاسو کومه طریقه یاده کړه نو په دغه طریقه چې دم یې کړي په هغې طریقې باندې کولی خو لکه دا چې کومه ډېرې ویې شي او ډېر خلک یې او کوم څیزونه ایچ پیلوریز زیاتوي هم دا تیزابي څیزونه چې کومي که نه زیات ترش دا تیز مرچ مسالې د دې نه او اوس خلک څه وخوري چې هغه کنټرول کړي تېر پروګرام کې مونږ یو نسخه خولې وه سونف او میتھی دانه او سبز الایچي یو میاشت دا استعمال کې او پکې مصري یا مصري چې پکې وشي دا د استعمال کې یو میاشت بعد بیا ټیسټ وکړي انشاءالله ایچ پیلوري به ختم وي Thank you very much. Thank you. Ji Damalu. Dama. जी
ویلکم بیک چې په خیر پښتونخوا لیدونکو ستړي مشئ یو ځلې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو صحت دپاره خوراک هم ډېر زیات مهمه دی او زموږ پروګرام کې تاسو پته ده چې سیګمنټ وي د شمې پخلی او د دې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمه بناسپتي اینډ کوکینګ آیل جوړولو والا نن زموږ کوم چې شیف دی زکي هغه نن موږ ته څه خواړه تیاري شمه کوکینګ آیل کې راځي چې هغې سره خبرې وکړو جی السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه یې تاسو ښه جی نن به څه تیاروئ نن انشاءالله دا تیارو به دا ترکش پاستا ده ماشومان لپاره سپیشل ماشومان لپاره نن سپیشل کا مشهوري ده ماشومان لپاره ده نور چار ماشومان مخول شي او مشران هم داخل شي دا ډېر د لپاره سيزونه استعماليږي هغه تاسو خپل کیمرامین ته خو خیر جی جی دا ټول مخه مونږ به والو دا د اسکه په دې باندې اول تاسو زونه انټروډیوس کړئ غیر پس شروع کوي جی ټول کې استعماليږي روزمیری دا لغون ټیسټ لپاره استعماليږي اوکے او دا اورګانو دا دام لغون د مول ټیسټ لپاره استعماليږي ښه جی او هغه پس دا راځي دا بلیک پیپر لغون د معمولی وایټ پیپر کې ښه ها دنه پس دا الفریډو فیتوچینی دا په استعماليږي دوه پیس څومره تاسو لپاره کار د ماشومان لپاره څومره د دل اکسترا کول شي هغه پس یو کپ به تاسو پیبه والے یو ګلاس مته یو ګلاس به تاسو والے کنه اوکے هغه پس لغون چکن پاوډر یو چمچ هغه به والو ها هغه پس د استعمالو ان شاء الله موږ سٹارټ کوو خپل سیګمنټ اودینس او ټول اودینس موږ ګوري او ان شاء الله چې مخامخ کین ټیم مخامخ دې ترکیب سره غوړي ترکیب یو ځل تاسو وایي ها ترکیب د دې ټول مخ موبایل به یو جګ په موبایل د سره کیدو باندې پس اوکے دا بلیک پیپر دی دا روزمیری دا پکې اچو هغه پس اورګانو دی دا پکې ټیسټ لپاره دا هغه پس دا استعماليږي فیټوچینو الفریډو پاستا دا څه جوړي او یو ګلاس دود دی هغه پس چکن پاوډر دا د دې ریسپی دا سپیشل زکی ما تاسو کو چې دا به جوړوي څنګه دا خو تاسو یو ځل انټروډیوس کو لکه اول بس اچوي هغه نه پس اچوي سونه ټایم به ورکې دا تر اول نه پس موږ با وبو واچو دی کې اوکے 2 کپ صحیح دی هغه نه پس بدا پاستا بده کې وبو کې واچو هغه نه پس بدا لوګون ته هاف ټی سپون چکن پاوډر ټیسټ لپاره کنه دا ټیسټ لوګون د خشي ماشومان دا بغیر ټیسټ ماشومان نه استعمالي دا خو خینا دا مخکې نور هغه نه پس بدا سوپر جوړي دا بوایل کیږي موږ سوپر د دې سوس به جوړ کړل اوکے دا سوس جوړول طریقه دا اول په واچو با صحیح دا نه پس با تھائم پیپر روزمیری اور دا بلیک پیپر لګونته چکن پاوډر استعمالو وایي دا ورور به ان شاء الله دا د دې کې تیاری وکړو ان شاء الله تاسو کوکینګ شروع کړئ زما د واتس اپ نمبر چې موږ تاسو کوم ښکاری په سکرین هغه سم میسجز راغلي غواړم چې هغه میسجز تاسو سره جی پروګرام کې شامل کم جناب او ډیر زیات میسجز راغلي دي اوکے زما نوم نبی الله دی یو افغان مهاجر سټوډنټ یم اوس وخت په نس اسلام آباد پوهنتون کې یم زه غواړم تاسو سره پروګرام وکړم او د خپل مهاجرت هغه ستونزې او بیا سکول د تلل څنګه مې وکړل سکالرشپ ته څنګه سکالرشپ ما خیال چې انټرسټینګ به یې زموږ دپاره چې انټرسټډ چې انټرسټینګ سوري چې څنګه تاسو سکالرشپ واغوستو یا څنګه اخیستل کېږي نور خلکو سره هیلپ وکړئ موږ به وګورو زموږ ټیم به وګوري چې آیا ستاسو زیدي پروګرام کې جوړیږي او که نه ځکه څنګه پروګرام څونه خلک ګورو ناري او که دا سوچ کوي چې بهی زم په کار ده چې دلته سټوډیو ته راشم او دلته کښېنم ښه بیا د هغې نه پس بل میسج چې کوم راغلی دی جناب میسجونه خو ډېر زیات راغلي خو دا ګورم چې کوم میسج موږ شاملولو شو پروګرام کې که نه انعام الله موږ ته چې کوم دی هغه د نواګۍ ډسټرک باجوړ نه موږ ته میسج کړی او زه سوشل ورکر یم انفلوئنسر یم آی ټي ډپارټمنټ کې پی داسې لیکلي دي نو که تاسو سوشل ورکر یې او اوس خو سیلاب او د دې خبرې هم روانې دي نو زموږ ټیم به تاسو سره به رابطه وکړي بالکل او که ستاسو ځای جوړیږي پروګرام کې نو موږ به تاسو به خامخا انوایټ کړو تھینک یو ویری مچ جی سلام ګرانې ستا خپرونه زما ډېره خوښیږي او زه په ژوند کې دوه ارمان لرم یو ډاکټر صاحب اشرف غنی بابا سره یو تصویر اخیستل دی او بل له تاسو سره یو تصویر اخیستل دی که مې واخیسته د ځان لپاره افتخار ګڼم او ویزه مې لګوم پاکستان ته درځم که خیر وي دا ستا د لیدو ارمان کړمه ښه نو نوم دې نه دی لیکلی او اشرف غنی بابا سره تصویر لی او ما سره اوس تصویر لی بس څه ووایم بابا خو زموږ په زړه ډېر غټ داغ پرېښو او لاړو خو بیا هم تاسو خپل نوم نه دی لیکلی نو هر کله راشئ او بالکل تصویر ډېره وړه خبره ده
سوتی موږ به تاسو باندې سټوډیو کې چې کوم دی چای وسکو کاوه به در باندې وسکو ګرین ټي به در باندې وسکو لیدونکو یو موږ سره کال باندې دی ډاکټر علمگیر خان جی هغه نیورو فزیشن سرجن دی هغې موږ سره پروګرامز کې هم ډېر راغلي د هغې د انجیو هم د هغې باندې موږ سره خبرې کړي اوس په سیلاب کې د هغې انجیو څه اکټیویټیز کې هغې باره کې به سره خبرې کوو السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام څنګه یې میډم خیر ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو انجیو هم د لږ بغواړم چې د سیلاب حوالې سره تاسو کومې هلې ځلې کړي هغه زموږ لیدونکو سره موږ سره لږ شیر کړئ بالکل جی سیلاب خو څنګه چې تاسو ته پته ده په هر ضلع کې تقریبا د هغې د وجې نه 66 ضلعې NDMA رپورټ مطابق چې دي هغه متاثره شوي دي جی او ډېر خلک چې دي هغه ګره شوي دي تقریبا 5 लाख پورې کورونو ته نقصان رسېدلی دی نو ډېر فاونډیشنز او ډېر خلک خو داسې کار کوي رینډملی دي او موږ یو تھرو پراپر چینل کې دی مختلف چې کومه ایډمنسټریټرز دي هغه موږ اپروچ کړلي هغوی له موږ اپلیکیشنز پراپر ورکړلي چې تاسو موږ ته چې کومه ډیزروینګ خلک دی هغه موږ ته وښایي چې د هغې موږ مدد وکړو او نن سبا خاص کر چې کومه 400 سایډ دی نوخار سایډ دی او بره سوات کالام طرفونه دي نو د دې سیلاب د اوبو د وجې نه چې دی نو بیماریانې هم زیاتې شوي دي خصوصا کومه د خېټې ګیسټروانټرایټس چې دی هغه زیات شوی دی او سکن والا بیماریانې چې دي خارق والا دا زیات شوي دي نو د هغې په هکله باندې مختلف ځایونو کې خو موږ خپل ډاکټرز ټیم چې دي هغې ولته کې وزټ کړلي کیمپس یې لګولي او مخکې هم موږ اوس دا پلان کوو چې انشاءالله د هغې پورې چې تر څو پورې دا مسله بالکل حل شوي نه او موږ د خپل ورونه چې دي هغه خپل ځایونو ته واپس نه رسولي نو د هغې پورې به موږ خپل مدد چې دی د دې جاري ساتو ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې موږ کوشش کوو چې هغه خلک وي چې کوم مستحق دي کوم چې په کار دی سره مرسته وشي نو تاسو څنګه مرستې کوئ تاسو لکه دا موږ ته ووایي خوراکي مرستې کوئ تاسو هغې سره هیلث کیمپس لګوئ څه کوئ دوایانې ورکوئ بالکل جی میډیکل کیمپس خو آلریډي زموږ روان دي جی اوس موږ نیکسټ داسې کوو چې کومه ریهیبلیټیشن والا څیزونه دي جی لکه یوازې خو دوایانې نه دي هغې ته د خوراک هم ضرورت دی او چې خوراک ورته پوره نه میلاویږي نو بیماریانې به نورې زیاتېږي هغې ته خو ښکلی صفا سوتره خوراک ضرورت دی بل دیو ته د پروټیکشن ضرورت دی لکه دیو له داسې رهایش بندوبست کول پکار دی چې هلته کې دیو ذهني ته هم سیټسفای او فزیکلی هم دیو سیفي نو هغې سره به دیو ته سیټسفیکشن میلاویږي دا به مطمئن او تاسو څنګه کوئ موږ اوس دا پلان کوو چې موږ به د خپل فاونډیشن تھرو کیمپس خو زموږ آلریډي روان دی اوس موږ داسې کوو چې موږ به یو ځای ارینج کوو یا چې د دیو آلریډي د ګورنمنټ د طرف نه کومه ځایونه ډیفاین کړلي هغه چې په دې ځایونو کې به کیمپونه وي هلته کې به موږ ټینټونه دیو له ورکوو د هغې سره کمبلو ضرورت به هغې ته د بسترو ضرورت به هغې ته د هغې ته به د کچن د سامان ضرورت وي د میټرسو ضرورت به ورته نو د دې ټولو موږ اوس یو پلان زموږ ټیم ناست دی هغه جوړوي د دې اسسمنټ کوي چې په دې باندې به څونه دغه راځي زموږ انویسټمنټ به څونه پکار دی دې لپاره نو په هغې باندې اوس زموږ ټیم چې دی هغه ورک کوي او هغه خلکو له به موږ ورکوو چې اکچوال هغه ډیزروینګ لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل چې موږ لوکل چې کوم ایډمنسټریټر دي د هغې سره اکچوال ډیټا وي د هغې ته پته یم ځکه چې ډاکټر صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه او کومه مرسته تاسو کوئ تاسو یو بله خبره وکړم که نه یو خو هغه خلک چې کیمپ کې دي اوس په 400 کې او په نوخار کې کیمپس ختم شوي دي خلک خپلو کورونو ته لیږل شوي دي خو د هغې بسترې د هغې کمبلې د هغې کټونه د هغې د کچن لوښي د هغې کچن ټول هر څه اوبه وړي دي هغې سره د پخولو دپاره لوښي نشته هغې سره د سر پټولو دپاره چت نشته دی هغې سره د شپې خپل ماشومان وده کړو خپل ځان دپاره کمبل نشته د وده کېدو دپاره ما خیال زه یو کور ته په لاړم نو هغې کې یو میټرس صرف هغې ته هیلپ شوی په هغه کور کې چې نه 15 کسان ول که نه نو زه یم که تاسو دا کوم د 400 او د نوخار چې کومه ایریا ده یا ایون سوات طرف ته م که تاسو کې زموږ اکثره خلک چې دي کیمپونو کې نه بلکې اکثره خپلې فیمیل چې دي خپلو خپلوانو کې خوا دې خوا ولیږي که نه نو بیا اوس کیمپونه هم دې طرف ته چې کوم دی دومره نشته دی خو زه یم چې دا کوم کورونه متاثره شوي دي او هغې سره تاسو داسې خپل لیست جوړ کړئ چې کوم مستحقه خلک یې او هغې سره تاسو لږ هیلپ وکړئ په دې بسترو کې کمبلو کې د کچن په دې لوښو په دې څیزونو کې بالکل تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه او د دې موږ یو اسټیمیټ ځان سره هسې رف رینډملی جوړ کړی دی چې اټلیسټ چې دی نو 15,000
داسې دی مونږ دا پلان کوو چې میټرس یې مونږ ارینج کوو داسې د 15,000 پورې چې دی نو بلانکټس دي د دې سره سره چې دی نو کټ والا کومه کټس چې دي جی ډاکټر او دا ټول مونږ ارینج کوو او بیا به هم دغه کور باندې به مونږ وزټ کوو او هغه ته به ان شاء الله بالکل صحیح ده بلکې ډاکټر صاحب چونکې ما خپل فزیکلی خپل ټیم سره تللی وم نوخار او 400 ته نو که بیا زموږ نه څه تپوس پوښتنې نو پلیز تاسو موږ نه تپوس کولی شئ بالکل جی تاسو سره به رابطه وکړو او که تاسو سره داسې اکچوال ډیټا وه نو هغه که تاسو موږ ته راکړل بالکل سر تھینک یو ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه کار کوئ الله تاسو له نور همت ستاسو ټیم له درکړي افرین شاباش اینډ تھینک یو سو مچ تاسو موږ سره په کال باندې وې تھینک یو ډاکټر صاحب لیدونکو د شمع پخلی چې کوم کې موږ سره مرسته کړې شمع بنسپتی اینډ کوکنګ آیل جوړولو والا کوکنګ هم روان دی خو دا وخت موږ یو ورکوډ شانې بریک کړو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو واتساپ میسیجز ګورم ډېر انټرسټینګ میسیجز دي یو میسیج دی وایي زما لخوا سلامونه ټول کارکوونکو ته سپیشل نجیبه ته هم سلام زه فیض الله احمدزی له ډېره اسماعیل خان نه خبرې کوم یعنې میسیج دی کړی دی او دا چې څه شعر دی اوس دا ټپره چې سم دی زه ویمه وایي جانانه مړ یې که ژوندی یې نه د وټسپ نه ټلیفون نه پیغامونه واه 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 تاسو یې هم ډاونلوډ کړئ ښه موږ هم دا شعر ډاونلوډ کړو بس تاسو راولېږلو بس جي موږ هغه پروګرام کې شامل کړو نوم دی ما خیال دی چې نه دی لیکلی یس نوم دی نه لیکلی که لیکلی او یس لیکلی و که نه احمدزی صاحب احمدزی یس جناب آپ کو چاہیے کہ ملک کے نظام و ظلم کے بارے میں ایک پروگرام رکھ لیں اور اس کے لیے باشعور لوگ بلا لیا جائے تاکہ لوگ کچھ سوچیں شکریہ شعیب فرام پشاور شعیب ہمارے لوگ بڑے باشعور ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم ہر دن پروگرام میں لوگ بلاتے ہیں اور یہ کرنٹ افیئر کا پروگرام نہیں ہے مارننگ شو ہے تو یہ ایشوز ہم اٹھاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے مارننگ شو ہے تو اسی طرح کی گیسٹ اور اس طرح کے ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں ویسے آپ تھکے نہیں ہیں اتنے کرنٹ افیئر دومره ډېر زیات شوز کېږي شپه ورځ خبرونه یي او شعور او عقل چې کوم دی هغه به صحیح ده زموږ د میډیا پکې ډېر رول وي خو د هغې نه علاوه د خلکو د انټرسټ هم خبره ده که نه چې هغې هم انټرسټ والي او همدې دا وخت زما انټرسټ بالکل په شمع پخلي کې دی دا ټایم زه یم چې بس کوکینګ څه پکار دی ځکه چې بس غرمه را روانه ده او خلک وږي دي او پاسته تیارېږي او پاسته زما خوښ هم ده جی تاسو کوکینګ زه کې کوم ځای ته ورسېږئ بس سوس زموږ تیاره ده بس 2 منټه پس دا سوس تیار به شي انشاءالله دا که موږ پاستا بوایل کړه ده اډینس لپاره کوکینګ باندې سپیشل وګوره زموږ کیمرامین راوښیي دا موږ کوم پاستا بوایل کړه ده بس ټیک ده کیمرامین وخوره اوکې یس اوکې ټیک ده دا خو بس دیو باسو به دا انشاءالله به دې کې اډ کوئ تاسو ها دا به دې کې اډ کوو به ښه لیدونکو تاسو موږ پروګرام ته چې دی نو لایف کالم کولی شي او کوم چې واتساپ میسیجز دي هغه هم تاسو موږ پروګرام کې شاملو صحیح ده زه ګورم چې موږ سره بل هم کوم میسیج دی د واتساپ هغه هم زه پروګرام کې شامل کم ستاسو دپاره جناب اوکې ښه دا خو څه ډېر غټ میسیج راغلی دی څه ډېر غټ شکایت یې کړی دی که نه چې دا څه وایي جی وعلیکم السلام آئی ایم نور الامین افریدی جرنلسٹ فرام ډسټرکټ خیبر لنډي کوتل ښه او زه وایي یوټیوب چینل هم لرم او انټرویو مې هم پښتو ون دپاره ښه نو الله مو وبخښه پښتانه یې نو انګلیش هم چې بیا داسې لیکي چې موږ هم په دې نه پوهېږو چې اوس دا ځان ته هم څه ویلي دی که موږ ته هم څه ویلي دی خو پښتو کې یې لیکي الله دې وبخښه چې څه دې ویلي هغه یو دومره خو زه پوه شم که نه چې ډسټرکټ لنډي کوتل نه و هغې نه پس چې دې څه لیکلي دي که نه نو زما انګلیش په هغې باندې ونه رسېدو صحیح ده ښه دا میسیجونه چې کوم دي دا خو ما پروګرام کې شامل کړل آلریډي صحیح ده تھینک یو ویری مچ جی تاسو چې موږ ته میسیجز رالیږئ که نه نو تاسو پښتو کې هم لیکلی شئ ضروري چې تاسو انګلیش کې ولیکئ نو موږ به پروګرام کې شامل موږ پښتو کې هم چې ولیکئ شاملو که اردو کې لیکلي که فارسي کې لیکلي موږ له راځي کومه ژبه چې تاسو ته اسانه انګلیش کې داسې دی چې تاسو بالکل لیکئ خو که تاسو داسې لیکئ چې هغې باندې زموږ سر نه خلاصېږي نو بیا چې کومه ژبه تاسو ته اسانه ګوره درې څلور ژبې ما تاسو ته وي یو سندي بلوچي مله نه راځي
نو په هغې کې مه لیکئ باقي چې دغه څلور ژبو کې چې کومه ژبه کې تاسو لیکئ خو که کمپنۍ تاسو ته لګي چې تاسو صحیح پیغام لیکلی شي خپل میسج صحیح را رسولی شي نو هغې ژبه کې موږ ته میسج وکړئ ښه اوس تاسو دې کې پاستا ایډ کا دا موږ پاته کې پاستا ایډ کو او دا اصل غونډه دا د لږ خزو بل غن سپر دا تک نشي ګن سپر دا سوز ده و دا ورا بیخ لایټ دا او دا به دې کې اوس پخوئ دا دې کې په خوب دا بس خزو لغونډه لږ ورو اوکې سپر خزو بل سوز مو تک نشي ګنه ځکه دا لږ بس تاسو نه تپوس کوم دا راته وایي چې تاسو شمع کوکینګ آیل کې پخلی کوئ زره خبره تاسو ریسټورانټ دی کیفې دی هغې کې که نه نو د شمع کوکینګ آیل سره ستاسو ایکسپیرینس څنګه دی ماشاءالله شمع موږ خپل سپیشل خپل زموږ کوم ریسټورانټ دی هغې کې موږ سپیشل دا شمع کوکینګ آیل کې خپل سوزونه پخو دا ډېر زبردست رزلټ دی او ډېر زموږ کوم کسټمر راځي هغې موږ فیډبیک ولو ډېر مطلب تعریف کوي دی ښه او څونه ټایم نه ته په خپله کوکینګ کې زه ماشاءالله مالو خوش تقریبا 6 کاله خوش تقریبا زه ښه ترکی کې بلغاریا سایپرس ډیفرنٹ کنټریز کې ورک کړی دا کوکینګ هم کړی دی کوکینګ ماشاءالله او کم پخلی د کم ملک پخلی زیات کوي تاسو لکه کوکینګ د یاد ارزي دله موږ ټرکیش ډېر مزدار دی ټرکیش دا کوم پاستا جوړ کړل دا سپیشل ټرکیش پاستا د ماشومان لپاره ماشومان لپاره دغه نه چکن استعمالېږي نو بیخي ان سپایسي ده ښه ټرکیش خو اکثر دغه ډېر زیات زه تللی یم که نه د هغې چې څونه ریسټورنټس دی که نه دا شوارما نه ده خو د هغې هغه جدا د هغې هغه داسې رول کې نه وي هغه تاسو ته میلاویږي او ټرکي کې یو بل څیز دی د هغې پټیټو هغه چې سیلډ پکې اچي دا د تسکیم سکویر کې میلاویږي تقسیم سکویر کې بیخي ما فیورټ دی که نه هغه دونه غټ غټ الوګاني او هغه په هغه سټیکي بخلیږي یس اور هغه بیا کلو کې هغې کې چې کوم دی دا کوچ چې کوم بټر دی هغه پکې ورسره مکس کی او هغلته بیا یو لوی غونده کې چې کوم دی نو بار لګېدلي هغې کې تاسو ډفرنټ سیلډ وي تاسو ورته وایي هغه پکې ایډ کوي هغه ترکي کې زما فیورټ دی او نور د شورما څوکې چکن مکن سره زما دونه لګېږي نه خو د شورما څه ویرایټیز وي همداسې ده که نه بلا شي ویرایټي دلته خو یو ویرایټي ده جي هغه تاسو چې دی رول غونډه کې جوړ کړي او چکن هغې کې فیل کړي ان دیټس اټ او په ترکیه کې چې کوم دی آیا دا د دې ډیش دی که عربک ډیش دی دا د خپل ترکیش لبناني فوډ دی هغه ځای که دا هغه خپل ټیسټ دی خپل هغه معیار دی اوس هر کوم تاسو کوم زیاده ډېر زبردست دی هغه ډېر مزدار دی سپایسلیس او سپایسلیس دغه ډېر مزدار او ډېر زیات رشم یعنې لکه تاسو د تقسیم ښکاره ورسمه راشي دنیا خلک را رواني لاینز کې خلک ولاړ ما هغې باندې یو ولاګ هم کړی دی زما یوټیوب چینل باندې پروت دی تاسو وګورئ ډېر دومره رش وي چې خلک ورته لاین کې چې کوم لاین کې بیخي خپل کېدل ځای نه هغه سټریټ باندې ایگزیکټلی همداسې ده دا رسټورنټ کې هم ډېر زیات خلک یو بل دا چې دا چې کوم استقلال سټریټ دی ترکي کې چې ترکي پاستا جوړېږي نو موږ هغې ولې سره لږ خبرې کوو ترکي حوالې سره نو هغې کې داسې چې کوم دا پټیټو ما د نور مخکې روسو را نومېر دی خو پټیټو سره ریسټورنټ دی نو دا ټول استقلال سټریټ کې ټول ریسټورنټ ټول هر څه بند شي ټول مالز بند شي خو دغه پټیټو چې کوم 3 بجې هم تاسو ولاړ شئ نو به کلاو وي تاسو سهار پورې هغه کلاو وي جی دا تیار شو تاسو زموږ پاستا ګوره دا څه کته شي ګوره دا دغه سوس تھک شو یس دا تاسو کته شي تاسو مخامخ ډیش اوټ کېږي ګریټ دا ګوره یس نو تاسو که ترکی کې یې ترکی ته لاړئ نو پلیز دا استقلال سټریټ باندې دا پټیټو چې کوم دي د پاوډ چې پخېږي دي کې سالډ چې کوم دی هغه مکس کړئ ضرور تاسو ټرای کړئ او زموږ پاستا چې کومه ده هغه هم تیاره شوه دا لغونډې ډریسینګ لپاره لغونډه سوس پکې اچوم ګارنش لپاره اوکې ډېر ښه دا څه کته شي یس لیدونکي به دا کیمرې ترکیش پاستا د ماشومان لپاره سپیشل تھینک یو ور مچ ځکه ستاسو ډېره زیاته مننه او لیدونکو ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ سره وې په لوی الله مسپارم د الله په امان